منظور پشتون تازه پښتنو ته څه وینا کړې ده او پختانه نور د چا د ظلم پر وړاندې چوپ نشي پاتې کېدلی. سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تېره ورځ د پېښور د جمرود په باب خیبر کې د تیراکو کښیلو کډوالو احتجاجي پرلتې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې نور به د پاکستان د ظلمونو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. منظور پښتون له پاکستاني حکومت څخه وغوښتل چې د بې ځایه شویو مخه پرانیزي ترڅو خلک بیرته خپلو کلیو او بانډو ته ستانه شي. د خیبر سیاسي اتحاد تر سیوري لاندې تېره ورځ احتجاجي پرلتې ته په وینا کې پښتون وویل چې دا مهال د افریدیو او وزیرو قومونو په ګډون د چمن ولسونه په احتجاج مجبوره شوي او په باجوړ، کورما او ممندو کې هدفي وژنې روانې دي، خو حکومت ورته غوږ نږدي. نوموړي پر کوکي خیل قوم غږ وکړ چې که حکومت د ستنېدو اجازه نه ورکوي نو دوی دې همداسې تیرا ته ورستانه شي او له ټولو هغو لارو چارو به کار واخلي چې خلک بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. منظور پښتون وویل دا ټول کوکي خیل قوم دې پرېکړه وکړي، که جلسه غواړي ټول پښتون قوم درته خیبر ته راغواړم او که تاسو تیرا ته ځئ نو په لومړي ګاډۍ کې درته زه کینم او ورځو، ځکه کوکي خیل سیمه خلاصه ده. پښتون یو وار بیا زیاته کړه چې دوی تل په امن او عدم تشدد له لارې احتجاجونه او جلسې کوي او له سوله ییزو لارو خپل حقونه غواړي. نوموړي د پاکستاني حکومت هغه خبر رد کړی دی چې ګنې د پښتون ژغورنې غورځنګ ژبه سخته ده. په باب خیبر کې د قبایلو خلکو ځکه احتجاج کړی دی چې په قبایلو کې پاکستاني پوځ د خپلو استخباراتي اهدافو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او ځایي خلک یې بې ځایه کړي دي چې د کلونو په تېرېدو سره لا هم هغوی ته بیرته خپلو مینو ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. له تاسو مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا و بلې ویډیو، الله مو مل شه.